بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو پرون په سوشل میډیا دا تصویر هغه ډیر زیات وایرل شوی دی، په کوم کې چې ښکاري زیاتره کسان هغه دا تپوس کوي آیا دا څوک ده. نو نن به زه تاسو ته وایم چې آیا دا څوک ده. کوم تصویران چې د دې دوه هغه ایستې کړی شوي دي د هغې نه پس بیا په فیسبوک باندې هغه مختلف ګروپونو کې شیر کیږي. نو دا چې کوم دی د پی ټي آی سره تعلق لرونکي ایم پی ای مومین عباسید ده، کومه چې د مردان څخه او د هغه مردان هغې الیکشن ګټلی دی، د صوبایي اسمبلی چې کوم دی هغه ممبره ده. بل طرف ته خلک چې کوم دی هغه وایي چې دا په بولقه کې ګرځي. نو د دې کوم نورې ویډیو چې دی هغه هم تاسو کتی شئ، یعنی بغیر د بولقې نه چې کوم دی د دې ویډیو هغه تاسو ته ښکاري په سکرین باندې، یعنی د دې بولقه نه وي، خو بولقه په دغه ټایم کې اچولې ده او د هغې کوم تصویران چې دی هغه ایستې کړی شوي دي. نو تاسو د دې د بولقې نه بغیر تصویران هغه هم کتی شئ. د دې نه پس چې کوم دی زمونږ کوم پښتانه ورونه چې دي هغو چې کوم قسمه کمنټس کړي دي نو هغه هم تاسو سره شیر کوم. یو رول لیکلی دی چې په پولینګ باندې د پی ټي آی داسې قسمه سیزونه ناست وي نو خامخا به یې ګټي. پولینګ راته ښایي زه هم دوی له ووټ ورکوم. بل رول لیکلی دی ایډمن صاحب سخت خراب کړو ځکه 2018 ریزلټ اپلوډ کوي، یعنی خلکو به مختلف قسمه کم کمنټ چې دی کړي دي تاسو هغه نور هم هغه کتی شئ. بل لیکلی دی اس طرح کی تصویر کسی کی موت کا سبب بھی بن سکتی ہے، یعنی کم تصویر چې دی هغه زه به دا ویم چې ډېر زیات زړه راښکونکی تصویر هغه دی، نو ځکه دا خلک داسې قسمه کمنټس هغه کوي. نو دغه ویډیو دغه معلومات هم تاسو سره شریک کړل. زیات خلک وایي دا څوک و د کوم ځای و، نو هغه تاسو هغه ولیده تاسو ته پته ولګي. د امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره.